تخنیک او مسلک دی زینت دی ځوان زحمت پر اختیار دی عزت دی ځوان تعبیر د تصویر تنویر دا مسیر مبهم. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو، د تخنیکی او مسلکي زده کړو ملي ادارې د ماښام اوه بجو خبرې ټولګې ته ښه راغلاست. نن شنبې د 1403 لمریز کال د وږمې میاشتې 3مه نیټه ده. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د پلان او ستراتیژیکو همغږیو ریاست د ایران اسلامي آزاد پوهنتون سره ناسته ترسره کړه او د تخنیکی او مسلکي زده کړو ملي ادارې د محوطې دیوال د جوړولو کار پیل شو. زه مرتضی احمدی یم. د خبرونو پیل. د تخنیکی او مسلکي زده کړو ملي ادارې د پلان او ستراتیژیکو همغږیو ریاست مسؤلینو د ایران آزاد پوهنتون د افغانستان څانګې له پلاوي سره وکتل. په دې کتنه کې په هرات ولایت کې د ګډ څیړنیز مرکز د جوړولو د څرنګوالي په ګډون په بیلابیلو مسایلو خبرې وشوې. دواړو خواو خپل نظرونه سره شریک کړل او پریکړه وشوه چې دواړه بنسټونه به په هرات ولایت کې د یو ګډ څیړنیز مرکز د جوړولو پر پروژې کار پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تخنیکی او مسلکي زده کړو ملي ادارې رهبري هڅه کوي چې د تخنیکی او مسلکي زده کړو په مرکزونو کې د بیلابیلو مؤسسو او بنسټونو د جذب له لارې د زده کړو کیفیت لوړ کړي او د تخنیکی او مسلکي زده کړو ملي ادارې د محوطې دیوال او دروازو د جوړولو کار د تخنیکی او مسلکي زده کړو ملي ادارې د اداري او مالی چارو مرستیال محترم مفتی فضل الرحمن فاضل لخوا افتتاح شو. دغه دیوال 212 متره اوږدوالی لري او په پام کې ده چې د 2 میاشتو په موده کې بشپړ شي. د مسؤلینو په وینا د دغه دیوال پر جوړېدو څه باندې 2,300,000 افغانۍ لګښت راځي چې د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې له بودیجې څخه به تمویل شي. د تخنیکی او مسلکي زده کړو ملي ادارې خبري ټولګه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارم.